بسم الله الرحمن الرحیم. د زیار یوټیوب چینل درنو کتونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. زه تاج محمد تمکین یم او یو ځل بیا تاسو ته د ماکرو اکنامیک څلورم لیکچر وړاندې کوم. نن زمونږ په کلي اقتصاد کې موضوع انامپلایمنټ ده یا بیروزګاري چې موږ ورته وایو. بیروزګاري د هغه حالت څخه عبارت ده چې یو څوک د 18 کالو څخه تر 4 شپېتو پورې عمر ولري، د کار کولو توانایي ولري، وړتیا ولري، کار کولو غواړي خو کار ورته پیدا نشي. دا د بیروزګارۍ په تعریف کې موږ راوستلی شو. بیروزګاري هغه پدیده ده چې ټولو نړۍ د ګواښ سره مخامخ کړې ده او هر هیواد کوشش کوي چې د بیروزګارۍ کچه تر یو حده پورې کنټرول کړي. لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو په نړۍ کې هیڅ څیز یا هیڅ حالت چې د ستاتیک شکل وجود نه لري، ډاینامیک شکل وجود لري. یعنی مثلا که موږ وګورو نفوس ورځ تر بلې زیاتیږي، همداشان که موږ وګورو خواهشات ورځ تر بلې زیاتیږي، د دې ترڅنګ که موږ وګورو د نړۍ دا شکل ورځ تر بلې تغییر کوي. بیروزګاري یو ډیر خطرناک ناورین هم ده او په نړۍ کې اکثریت پوهان په دې باور دي چې په هیوادونو کې غلاوې، جرمونه، قتلونه، تروریستي پیښې، بد اعمال، همداشان نور څومره ناوړي څیزونه چې دي د اکثرو علت چې د بیروزګاري ده. بیروزګاري هغه بده پدیده ده چې زموږ ستاسو اکثریت هیوادوال خپل د زړه ټوکړې یعنی اولادونه په سختو لارو د دې په خاطر اروپا یا نورو ځایونو ته لیږي چې هلته کار روزګار وکړي او یو مړی عاید ځان ته وګټي او کور ته یې راولیږي. متاسفانه د پرمختیایي هیوادونو تر ټولو ستره ستونزه بیروزګاري ده. اگر چې په پرمختللو هیوادونو کې هم دا ستونزه تر یو حده پورې مطرح ده، خو لکه څنګه چې موږ وایو بیروزګاري که چېرته د 3 نه تر 5% پورې یا 6% پورې نو دومره قابل تشویش څیز نه ده. پرمختللي هیوادونه یا د امریکې متحده ایالتونو غوندې هیواد هم د بیروزګارۍ ستونزه لري، خو د ټیټې فیصدۍ سره نسبت. ولې زموږ غوندې هیواد د افغانستان غوندې هیواد بیروزګاري یو ستر ناورین ده دلته او همداشان د بیروزګارۍ له امله که تاسو وګورئ اکثریت وګړي زموږ په نشهیي توکو باندې روږدي شوي دي او د بیروزګارۍ له وجې که موږ وګورو اکثریت زموږ ستاسو افغانان چې دي په عربي هیوادونو کې، همداشان په اروپایي هیوادونو کې سختې شپې په ځان باندې تیروي، سختو ننګونو سره مخ دي، یوازې د دې لپاره چې د خپل کور لپاره یو مړی عاید پیدا کړي او پردی خوندي شي. بیروزګاري مختلف علتونه هم لري. یو وجه ده په اکثره هیوادونو کې نفوس په ډیر چټک شکل سره وده کوي او همداشان د نفوسو په مقابل کې وسایل یا ریسورسز په هغه اندازه باندې نه زیاتیږي. مثلا طبیعي خبره ده که یو جرب پټۍ د 2 نفرو لپاره یا تولیدات یا محصول کفایت کوي، خو که نفوس همداسې زیاتیږي او دغه یو جرب پټۍ کې هماغه محصول پاتې کیږي نو 6 شي وشي، طبیعي خبره ده چې هغه محصول د دغه زیاتیدونکو کسانو لپاره تکافو نه کوي. د همدې وجې لپاره چې د بیروزګارۍ حالت کنټرول شي، په نړۍ کې اکثریت هیوادونه د پاپولیشن پالیسی په نامه باندې یو برنامه لري یا د نفوسو د سیاست په نامه. اکثریت خلک داسې فکر کوي چې د نفوسو سیاست شاید چې دا معنا ولري چې څنګه موږ کولی شو چې نفوس کنټرول کړو یا د نفوسو د زیاتوالي مخه ونیسو. نه، د نفوسو پالیسی یا پاپولیشن پالیسی هغه سیاست ته ویل کیږي چې د یو هیواد نفوس د هغه هیواد د ریسورس یا منابعو سره په انډول کې واقع شي. په نړۍ کې اکثره داسې هیوادونه دي چې د نفوسو د زیاتوالي سره مخامخ دي لکه افغانستان، او همداشان د نړۍ اکثره هیوادونه داسې دي چې د نفوسو د کموالي سره مخامخ دي، منابع زیاتې دي. لکه د مثال په توګه سنګاپور هیواد موږ په دې کې مثال راخیستلی شو. نو د نفوسو د سیاست لپاره په نړۍ کې د 2 ډوله پالیسیانو نه کار اخیستل کیږي چې یو ډایرکټ پالیسی موږ ورته وایو یا مستقیم سیاست. هغه سیاست ده چې د نفوسو په خاطر باندې مستقیما وضع کیږي، قوانین جوړیږي. لکه مثال په توګه چین چې د نړۍ یو ستر هیواد ده او په صنعتي ډګر کې د اتل رول لري، په 1990 کې 1 couple 1 child پالیسی راوباسله، یعنی یو واده شوې جوړه او یو ماشوم، 2 ماشوم ته اړتیا نه وه. تر اوسه پورې چین چې د نفوسو زیادت سره د زیادت د ستونزې سره مخ ده، خو بیا هم د مختلفو پاپولیشن پالیسیانو په درلودلو سره هغه حالت تر یو وخت پورې تر یو حده پورې کنټرول کړی. 2 انډایرکټ پالیسیانې دي چې موږ نشو کولی مستقیما خلک د نفوسو د زیاتوالي یا د زیاتو اولادونو د راوړلو نه منې کړو، بلکې عامه پوهاوی یا فیملی ویلفیر پروګرام چلول کیږي د صحت عامه لخوا یا د وزارت صحت عامه لخوا، ترڅو په خلکو کې عامه پوهاوی وشي چې خپل اولادونه یا خپل فیملی سایز دومره وساتي
چې څومره عاید او د بیروزګارۍ د ستونزې سره مخامخ نشي. بیروزګاري ستونزه په اروپا او امریکایي کې هم مطرح ده. مثلا سټریټ کرایم یا د کوڅې جرمونه که وګورو موږ اکثر اروپایي هیوادونو کې شته، په امریکا کې هم شته. امریکایان چې د ATM ماشینونه ماتوي د بیروزګارۍ له وجې نه، همداشان پرس تختی، ویلټ تختی وغیره وغیره. نو دا ستونزه په ټولو سیزونو کې شته. نو موږ په خلوص توګه وایو چې بیروزګاري هغه حالت ده چې یو څوک د 18 تر 40 کالو پورې عمر ولري او همداشان د کار کولو توانایي هم ولري، خو کار کول زمینه ورته مساعد نشي. دا د بیروزګارۍ حالت. البته د افغانستان د کار قانون په اساس باندې دا تعریف د انیمپلویمنټ لپاره موږ کوو. بیروزګاري موږ په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی شو. اول 2 ستر ډولونه د بیروزګاري دي چې یو ته موږ اختیاري بیروزګاري وایو. اختیاري بیروزګاري هغه بیروزګاري ده چې یو څوک د کار کولو توانایي ولري، سکیل ولري، مهارت ولري، عمر هم د 18 تر 40 په منځ کې وي، خو کار کولو نه غواړي. لکه عربي شهزادګان یا د مثال په توګه اکثریت هیوادونو کې فیوډالان یا هغه هیوادونو کې چې مثلا د پلار نیکه په جایدادونو باندې ناست وي، کار نه غواړي، کار کول نه غواړي، سکیل لري، ایجوکیشن لري، تجربه لري، مهارت لري، وړتیا لري، د کار کولو خصوصي ځانګړتیاوې لري، مګر په کار کې دلچسپي نه ښیي. دا اختیاري بیروزګاري ده یا ولنټري انیمپلویمنټ چې موږ ورته وایو، چې د خلکو په خپله په ځان باندې راوستی. دوهم ډول د بیروزګارۍ موږ سره چې دا غیر اختیاري بیروزګاري ده یا ان ولنټري یا ان ولنټري انیمپلویمنټ چې موږ ورته وایو، دا هغه بیروزګاري ده چې د افغانستان هیواد ورسره مخامخ ده، غریب هیوادونه ورسره مخامخ دي، یا په لوی اصطلاح پرمختیایي هیوادونه ورسره مخامخ دي. غیر اختیاري بیروزګاري هغه حالت ته ویل کیږي چې یو څوک د کار کولو وړتیا ولري، عمر هم د 18 څخه پورته وي، مهارت ولري، ولې د کار کولو په لټه کوي خو کار کول ورته پیدا نشي، یعنی کار کول غواړي خو کار ورته نه پیدا کیږي. دا هغه حقیقي بیروزګار خلک دي چې موږ ورته د بیروزګار خلکو کلمه استعمالولی شو. د غیر اختیاري بیروزګاري بیا په څو ډولونو باندې موږ ویشو. لومړی ډول چې د غیر اختیاري بیروزګاري ده هغه چې ده موسمي بیروزګاري ده. د کال په اکثره موسمونو کې مثلا د اوړي په موسم کې د ساختماني سکتور سره تړلي خلک لپاره زیات کار پیدا کیږي، په ژمي کې بیا نه کیږي، بارانونه آبادي یا ساختمان نشي ودانېدلی. دوهم ډول چې د موږ سره فني یا مسلکي بیروزګاري ده یا فني بیروزګاري هغه ده چې د ټکنالوژي له وجې رامنځته کیږي. مثلا یو اداره ده په هغې کې 100-200 مامورین کار کوي، مینول یا کتابي سیستم باندې. یو څه مودې په تیریدو سره د ادارې مشرتابه غوره ګڼي چې د ادارې ته داسې فرض کړي د اکاونټینګ یو سافټویر راوړي، نو طبیعي خبره ده په کتابي شکل باندې که چېرته هغې کار کوي نو جورنال ته به جدا مامورین وي، لیجر ته به جدا مامورین وي، ټرایل بیلانس مسؤلین به جدا وي، د انکم سټیټمنټ مسؤلین به جدا وي، بیلانس شوټ به جدا ډله ترتیبوي، همداشان کیش فلو سټیټمنټ په جدا ډله تعینوي یا جوړوي، یا همداشان ورکشیټ به جدا جوړوي، فاینانشل ریپورټس مسؤلین به جدا وي. خو کله چې د یو سافټویر نه استفاده کیږي نو بیا دومره خلکو ته اړتیا نه لیدل کیږي، فقط هغه یو مامور کولی شي چې دغه ټوله پروسه د سیسټم په اساس یا د کمپیوټر انټرنیټ یا شبکې په اساس باندې پر مخه بوځي. نو موږ وایو چې فني بیروزګاري هغه ده چې د ټکنالوژي پر اتګ سره انسانان ورسره مخامخ کیږي. بل تر ټولو ستره ستونزه چې ده موږ سره د پټې بیروزګارۍ ده. پټه بیروزګاري هغه بیروزګاري ده چې ښکاري نه خو په یو فامیل کې، په یو کورنۍ کې، په یو هاوس هولډ کې وجود ولري. لکه د مثال په توګه یو پټی ده، یو کس ښه په صحیح توګه باندې استعمالولی شي، خو 6 نفر نورم په دې کور کې 6 نفره وي، هغوی کار کولو نه غواړي، نو دغه 6 نفرو ته موږ د پټو بیروزګارو کسان نوم اخیستلی شو. او همداشان که تاسو وګورئ په ساده پښتو کې موږ یو متل کوو، یوې ګټي او سلې سټي. زموږ اکثره ورونه چې دي په سعودي عرب کې دي، دلته جوړ تیار کسانی په صحت روغ د سکل لرونکي خو کار کول نه غواړي، ټوله تکیه او دارومدار په همغه فارن ریمیټنس یا بهرني عاید باندې چې دی د کور غړی رالیږي. بل دوراني بیروزګاري ده. دوراني بیروزګاري هغه ځینې وخت اکثره کاریګرو ته تقاضا زیاتیږي، ولې ځینې وخت اکثره کاریګرو ته تقاضا کمیږي، نو دې ته موږ دوراني بیروزګاري ویلی شو. موږ وایو چې د بیروزګارۍ فیصدي څنګه سنجوو. د بیروزګارۍ سلنه یا فیصدي موږ په داسې سنجوو، مثلا د بیروزګارۍ سلنه موږ سره مساوي کیږي د بیروزګارانو تعداد تقسیم لیبر فورس یا د کاري ځواک شمیر.
کاري ځواک کې هغه کسان راځي چې د 18 تر 4 پورې عمر نو موږ وایو چې unemployment rate is equal to number of unemployed people divided by labor force. دا موږ ته د بیروزګارۍ فیصدي رامنځته کوي. مثلا که په یو هیواد کې 100 میلیونه کسان وجود ولري او 10 میلیونه ترې ایله کار ولري، 100 میلیونه د کاري ځواک قوه یا د روزګار قوه او 10 میلیونه ترې کار ولري، نو موږ اویا پاتې شو. سلونه چې 10 منفي کې اویا میلیونه چې دي بېروزګاره دي، نو اویا تقسیم 100 میلیونه دا موږ ته د بیروزګارۍ سلنه راکوي. البته فیصدۍ لپاره چې راوباسي نو طبیعي خبره ده، په سلو کې به تاسو ضرب ورکوئ. نو په همدې اساس باندې موږ کولی شو چې د بیروزګارۍ فیصدي رامنځته کړو یا د بیروزګارۍ فیصدي سنجش کړو. موږ بیا دا په مختلفو ډولونو نور هم کولی شو. مثلا د ښځو بیروزګارو تعداد موږ معلومولی شو، د نارینهو بیروزګارو تعداد موږ معلومولی شو چې هغه هم په همدې فارمول نه په استفادې باندې موږ کولی شو چې د نارینهو یا د ښځینهو د بیروزګارۍ سلنه سنجش کو. هر هیواد د بیروزګارۍ لپاره لنډمهاله پلانونه لري او همداشان اوږدمهاله پلانونه لري چې څنګه کولی شي د بیروزګارۍ کچه کنټرول وساتي. د بیروزګارۍ په باره کې پخوا هم یو تیوري مثلا د نفوسو وړاندې شوې وه چې هغې ته مالتوسین تیوري اف اور پاپولیشن به ویلې، یا د مالتوس د نفوسو د زیادت تیوري. او مالتوس به دا ویل لکه څنګه چې انسانانو نفوس چې ده په اریتمیټک مین یا هندسي تصاعد سره زیاتیږي، لکه 1 مربع 2 مربع 3 مربع، او همداشان وسایل چې دي 1 2 3 سوري د انسانانو نفوس چې د مالتوس وایي د انسانانو نفوس چې د په جیومټریک پروګریشن سره یا تصاعد سره زیاتیږي، لکه 1 مربع 2 مربع، او د امکاناتو یا د ریسورسز زیاتوالی چې ده هغه 1 2 3 4 5 6 7 په دې اساس باندې زیاتیږي. نو بیا مالتوس ویلي چې هرو 25 کلونو کې باید داسې یو جنګ وشي چې اکثریت نفوس له منځه لاړ شي، تر څو دغه امکانات د نفوسو لپاره تکافو وکړي. او که چېرته انسانان جنګ جګړو کې دخیل نشي، نو په 25 کالو کې الله تعالی په خپله داسې یو عذاب یا ډیزاسټر راولي یا آفت چې د نفوس او د ریسورسز هغه انډول چې د سره برابر کړي. اگر چې موږ مسلمانان یو الحمدلله په دې خبرو باندې باور نه لرو، خو دا د مالتوس د نفوسو تیوري وه چې هغه وړاندې کړې ده، او د همدې تیوري په اساس باندې هغه بیا پاڼسي شوی هم یا په اعدام باندې هم محکوم شوی. نو هر هیواد د بیروزګارۍ د کچې د کنټرول لپاره مختلف پروګرامونه لري یا برنامې لري. مثلا په افغانستان کې کوم غواړو بیروزګاري ختمه کړو، ډېر سمپل طریقه ده. د مثال په توګه لومړی قدم موږ نیشنل انټرنشپ پروګرام په دې کې شروع کولی شو چې دا یو حل لاره ده. هغه محصلین چې د پوهنتونو څخه فارغیږي، موږ کولی شو چې موږ یو مشخص مقدار معاش باندې $100 یا مثلا 15,000 افغانۍ 6,000 افغانۍ د میاشتې هغې ته وټاکو او په عملي په ادارو کې هم کار وکړي. زموږ په ګاونډیو هیوادونو کې دا برنامه شته، هندوستان کې شته، په پاکستان کې شته، په همداشان په نورو هیوادونو کې نیشنل انټرنشپ پروګرام ده. دوهمه برنامه چې ده په افغانستان کې موږ کولی شو چې د بیروزګارۍ د کنټرول لپاره یې جوړه کړو. هغه د بهرنیو خلیجي هیوادونو یا عربي هیوادونو سره چې ده قراردادونه دي چې زموږ کاریګر د قانوني لارې نه په قانوني ویزه په کاري فرمټ سره هغه هیوادو ته لاړ شي. لکه زموږ ګاونډي هیوادونه مالیزیا ته ځي، په لکونو خلک 100,000 خلک چې دي د کار لپاره ځي، کمپنیو سره قرارداد کوي. دا به د دې باعث شي چې یو طرف نه به زموږ د ځوانان په قانوني طریقه باندې د کار لپاره بهر ته لاړ شي، او بل چې د کورنیو لپاره به د عاید یو وسیله جوړه شي. بدبختۍ او بدمرغۍ به په ټولنه کې کمې شي. دریم نمبر موږ کولی شو په افغانستان کې 315 ولسوالۍ دي، که همدا د کار امور اجتماعي وزارت په هره ولسوالۍ کې د فني یا مسلکي کار یو دستګاه جوړه کړي. مثلا موږ د نجارۍ دستګاه جوړه کړي، د خیاطۍ دستګاه جوړه کړي، یا د مثال په توګه د قالین بافۍ، او په هره ولسوالۍ کې زر نفره ټرین کړي. خام مواد حکومت ورته ورکوي او کار پرې هغوی کوي. بیا حکومت چې د فروش مسؤلیت هم لري، دوی ته مزد ورکول کېږي. حکومت په دولتي توګه باندې کولی شي یا یو لوی پرایویټ کمپنۍ ته هم د قرارداد ورکولی شي چې د هیواد په کچه. نو په ډېر زیاته 315 ولسوالیو کې یا 370 ولسوالۍ چې د افغانستان دي، زر کسان چې پکې د کار څښتن شي، او همداشان تولید رامنځته شي، نیشنل انکم به هم زیات شي، دغه کورنۍ به هم د فقر د کرښې نه خلاص شي یا د فقر د دایرې نه به ووځي. نو په همدې اساس باندې دا هم یو پلانګذاري ده چې موږ وایي چې د بیروزګارۍ د کنټرول لپاره موږ استعمالولی شو. نور هم ډېر ګامونه موږ اخیستلی شو د بیروزګارۍ د کنټرول لپاره، خو متاسفانه چې په دغه طرف ته چاله مکمل فوکس نه ده کړی، او اکثریت په غریبو هیوادونو کې زیاتره خلک د فقر د دایرې څخه یا د فقر د کرښې څخه
د فقر د کرښې څخه لاندې ژوند کوي. د فقر د کرښې څخه لاندې ژوند کول په دې معنی چې یو څوک حتی نشي کوي د ورځې $1 هم وګټي. مثلا که موږ وایو 50 سلنه افغانان په افغانستان کې د فقر د خط نه لاندې ژوند کوي یا پاورټي لاین نه ژوند کوي، نو موږ وایو چې دغه 50 سلنه افغانان د ورځې $1 هم نشي ګټي. ډېره مننه ملګرو چې له موږ سره وئ. که چېرته تاسو پوښتنه لرئ نو زموږ د وټساپ شمېره تاسو ته په ویډیو باندې ښکاري. تاسو نوټ هم کولی شئ چې زموږ دوستانو نه وغواړي درته وبېلېږي. زموږ په ننني درس کې د بېروزګاري تعریف، د بېروزګاري ډولونه، د بېروزګارۍ علتونه او همداشان د بېروزګارۍ حل لارې تشریح شوې. ډېره مننه د پاملرنې څخه.